سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې به ستاسو ته وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو د سلونا په بلاک چین باندې موږ تاسو په پانټوم والټ کې میم کوین راونیسو. راځئ مکمل طریقه تاسو ته په همدې ویډیو کې درښیم. لږ مخکې ما تاسو سره په خپل ټلیګرام چینل کې شیر کړي وو چې څنګه کولی شو د سلونا په بلاک چین باندې میم کوین واخلو. صحیح دی؟ یا ما درته لیکلي سلونا په بلاک چین باندې میم کوین اخیستلو ویډیو انشاءالله درته جوړوم. نو په دې ویډیو کې مکمل درته ښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو د سلونا په بلاک چین باندې میم کوین په پانټوم والټ کې راونیسو. یو خبره تاسو په یاد لرئ چې دا کوینونه چې دي ډیر زیات خطر لرونکي دي، یعنی ډیر زیات ریسکي دي. هغه ځکه چې یو خو په دې کوینونو کې فیک کوینونه جوړیږي او همدارنګه دغه کوینونه چې دي موږ تاسو ته ډیره زیاته ګټه هم راکولی شي. یعنی یو ډالر موږ تاسو ته کولی شي چې 1000 ډالرو پورې ګټه هم راکړي، یعنی 100 ډالر 200 زر تر زرونو ډالرو پورې هم موږ تاسو ته یو ډالر ګټه راکولی شي. خو په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې یو صحیح کوین اخیستل پکې ډیر مهم دي. چې یو صحیح کوین به تاسو څنګه اخلئ د سلونا په بلاک چین باندې په پانټوم والټ کې، دا ډیره مهمه ده. او بله یو خبره درته وکړم، دا څو خبرې تاسو په یاد لرئ چې په دې کې باید تاسو خطر ومنئ. که یو ډالر تاسو یو کوین اخلئ، تاسو باید دا په نظر کې وساتئ چې دا زما یو ډالر څه شی شو، زما یو ډالر له منځه لاړ. صحیح ده؟ او کولی شي دغه یو ډالر تاسو ته تر 1000 ډالر تر 1500 تر 600 ډالرو پورې ګټه هم تاسو ته درکړه. نو راځئ مکمل درته په همدې ویډیو کې درښیم. بله خبره دا چې په دې کې ګټه او تاوان هر چا خپل کار دی. یوازې زه درته ښیم چې په دغه طریقه باندې موږ تاسو سلونا په بلاک چین باندې میم کوین اخیستلی شو. نور ګټه او تاوان هر چا خپل کار دی. که یوه ګټئ، که یوه تاوان کوئ، که 1000 ګټئ، که 2000 ګټئ، هر چا خپل کار دی. یوازې په دې ویډیو کې زه تاسو ته طریقه درښیم چې په دې طریقه باندې موږ تاسې د سلونا په بلاک چین میم کوین په پانټوم والټ کې په دې طریقه اخیستلی شو. 10 ډالر 20 ډالر تاسې دغه مارکیټ ته راوړئ او په هغه 10 ډالر باندې تاسو کولی شئ چې دلته خرید وکړئ، یو کوین واخلئ. هغه زه تاسو ته ښیم چې یو کوین کله تاسو اخلئ، د هغې کوین په اړه به تاسې څنګه معلومات کوئ، هغه کوین تاسې دلته په پانټوم کې څنګه اخیستلی شئ، هغه ټول معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې زه درکوم. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل میراج خان ټیکنیکل درسره سبسکرایب کړئ. یوه مهمه خبره دا درته کوم چې هغه ملګري چې د سلونا په بلاک چین باندې میم کوین اخیستل غواړي، نو دا ویډیو لازمي ورسره شیر کړئ. خرادرومو چې د سلونا په بلاک چین باندې موږ تاسو میم کوین څنګه راخیستلی شو، تر ټولو لومړی باید موږ څه وکړو. راځئ دغه ټول طریقه درته ښیم. خو دا هیله مخکې له تاسو ټول یوه هیله لرم چې تاسې زما ټلیګرام چینل لازمي درسره جوین کړئ. د ټلیګرام چینل جوین کېدو لپاره به تاسو زما یوټیوب چینل ته راشئ. چې کله یوټیوب چینل ته راغلی، تاسې به راشئ دغه مور برخه وینئ، دا مور برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته، زما چینل اباوټ برخې ته به راشئ او دلته به تاسې ټلیګرام چینل باندې کلیک ورته واخلئ. تاسې به ډایرکټ لاړ شئ زما ټلیګرام چینل درسره لازمي جوین کړئ، ځکه زه په ټلیګرام چینل کې تاسو ته هر وخت تازه اپډیټ معلومات درکوم. نو ټلیګرام چینل لازمي درسره جوین کړئ. زما دوهم چینل میراج خان سکیل هم درسره جوین کړئ او زموږ د واتساپ چینل چې دی هم درسره جوین کړئ. بله مهمه خبره دا چې هغه کسان چې په دې نه پوهېږي، یعنې ریسرچ نشي کولی یا ښه کوین نشي پیدا کولی، زموږ یو ملګری دی دواد احمدزی، هغه د سلونا په بلاک چین باندې د میم کوین یو ګروپ لري، په هغې کې هغه فری سیګنال شیر کوي. د هغې ګروپ لینک په د همدې ویډیو په ډسکرپشن او په لومړي کمنټ کې تاسو ته میلاو شي. همدا ویډیو چې کوم ټایټل دی په دې به کلیک واخلئ، لاندې ډسکرپشن راځي، ما به لیکي دواد احمدزی د ټلیګرام چینل لینک، د واتساپ ګروپ لینک. دا دی تاسې به دواړه جوین کړئ، ورسره وخت مه شئ، میسیج به هم ورسره وکړئ. فکر کوم وی پي ګروپ هم لري او همدارنګه عموما د سلونا په بلاک چین باندې نور معلومات هم تاسو ته درکولی شي. ښه راځو تر ټولو لومړی به د سلونا په بلاک چین باندې د میم کوین اخیستلو لپاره تاسې یو دوه اپلیکیشنه له پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ. صحیح ده؟ تاسې به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور په سرچ کې به تاسې ورته ولیکئ چې پانټوم. صحیح شو؟ یو به تاسې پانټوم ډاونلوډ کړئ، یو به ډي سکینر تاسې ډاونلوډ کړئ. ښه، یو به دا تاسې ډاونلوډ کړئ، دا وینئ د ډیکس سکینر. صحیح شو؟ ډیکس سکینر کوم اپلیکیشن چې دی، یو به تاسې دغه له ځان سره انسټال کړئ. ټیک شو؟ یو دا دی او یو دلته پانټوم. صحیح ده؟ دا به تاسې ما سره تیار انسټال دی، تاسې به انسټال کړئ. او بل به موږ تاسې پانټوم والټ چې دی ګوره، پانټوم والټ. صحیح شو؟ دا پانټوم والټ به تاسې له ځان سره انسټال کړئ. صحیح شو؟ دغه والټ دی، دا به تاسې دغه پانټوم والټ او همدارنګه د ډي سکینر چې کوم دی، دا به تاسې دواړه اپلیکیشنې دي، دا به تاسې له ځان سره انسټال کړئ. دې پانټوم والټ کې چې دی پیسې ورته اچو، د سلونا به ورته اچو، یا سول کوین کوم کوین چې دی دا به ورته د 20 ډالرو، د 30 ډالرو. صحیح دی؟ یا د 10 ډالرو چې هر څومره ستاسې په وس کې، په همغه اندازه به موږ تاسې سلونا همدلته پانټوم والټ ته رالیږو. په دې کې به موږ تاسې دغه میم کوین چې دی یو بل ته سوپ کوو، یعنې دا به موږ تاسې په دې کې اخلو. او ډي سکینر چې کوم یو دی، په هغې کې موږ تاسې کولی شو چې په دې کې موږ تاسې کولی شو چې د یو کوین په اړه معلومات وکړو، چې دا کوین څومره دی، څومره مطلب هولډران لري، بای سیل،
دغه ټول معلومات مونږ تاسې په ډیک سکینر کې مونږ تاسې کولی شو. صحیح ده، راځئ دغه ټول معلومات دی په همدې ویډیو کې نور مخته ځو تاسې در کوم. ښه رادرومو چې کله تاسې پانټوم ولیټ ځان سره انسټال کړه، پانټوم ولیټ به تاسې سره په دغه شکل راشي. تاسې به راشئ په همدې پانټوم ولیټ چې دی په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. تر ټولو لومړی به موږ تاسې په دې کې یو وایلیټ جوړو. صحیح ده، که چېرې تاسې وایلیټ لرئ خو لا ښه خبره ده، که نه لرئ ټول به نوي یاستئ نو را به شو لومړی تر ټولو لومړی به موږ تاسې په دې کې وایلیټ ځان ته جوړ کړو. صحیح ده، نو را به شو په دې بټن باندې به موږ تاسې تر ټولو لومړی کلیک ورته واخلو چې اګریو راځو کریټ نیو وایلیټ. صحیح شو، را به شو په کریټ نیو وایلیټ باندې به موږ تاسې کلیک ورته واخلو. چې کله مو کلیک واخیسته دلته موږ تاسې ته کنټینیو وید ایمیل، یعنې کوم ایمیل چې تاسې د هغې نه لاندې جوړیږئ، خو تاسې به راشئ په دغه برخه باندې به کلیک ورته واخلئ. ټیک شو، دا وینئ کریټ سیډ پرچیز وایلیټ. صحیح شو، دا وایلیټ مطلب موږ ځان ته جوړو. ښه، را به شئ په دې باندې به تاسې ځان ته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته بیرته به تاسې راشئ په نیکسټ باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، په نیکسټ باندې چې کله کلیک ورته دغه زموږ ستاسې د وایلیټ 12 لغتونه دي. په دې لغتونو موږ کولی شو د خپل وایلیټ بیا خلاص کړو. صحیح ده، دا به تاسې سره ډیر مهم دي، دا باید لازمي تاسې له ځان سره وساتئ. ځکه که چېرې تاسې همدا پانټوم وایلیټ په بل موبایل کې خلاصوئ، یو ځای نه بل ځای کې تاسې خلاصوئ، نو همدغه 12 لغتونو په واسطه سره تاسې کولی شئ دا خلاص کړئ. صحیح دی، دا 12 کوم لغتونه چې موږ تاسې ته راکړل په همدې طریقې سره په همدې واسطه موږ کولی شو موږ تاسې خپل وایلیټ خلاص کړو. نو دا ډیر مهم دي، مطلب دا ستاسې پاسورډ هم دی، دا ستاسې ایمیل هم دی، دا ستاسې هر څه دي. صحیح ده، په همدې باندې موږ تاسې خپل وایلیټ بیرته خلاصولی شو. نو دا ډیر زیات مهم دي دا 12 لغتونه. که تاسې په یوه کتابچه کې لیکئ، که سکرین شاټ ترې اخلئ، که ځان سره یې کاپي کوئ، که هر شي دا باید تاسې سره وي. ځکه خدای نخواسته سبا نه تاسې نه هیر شي یا همدا پانټوم وایلیټ تاسې ډیلیټ کړئ یا موبایل ریسټور شي، نو بیرته چې خلاصوئ بیرته همغه اکاونټ چې همدا اکاونټ چې موږ تاسې اوس جوړو، پیسې ورته رالګو، بیا موږ تاسې خلاصو، نو دغه 12 حروف باندې بیا موږ تاسې خلاصو، دا 12 لغتونو باندې بیا موږ تاسې خلاصو. نو دا ډیر مهم دي، دا لازمي له ځان سره وساتئ. زه راځم دا کاپي اخلم، چې کله مې کاپي واخیسته اوکې باندې لاندې کلیک اخلم، چې کله مې اوکې باندې کلیک ول دا یس کوم، یس باندې کلیک اخلم. نو بیا یې وایم چې دا 12 لغتونه لازمي له ځان سره وساتئ، دا ډیر مهم دي. او یا په کتابچه کې ځان سره لیکئ یا په موبایل کې له ځان سره ساتئ، سکرین شاټ کوئ، هر څه کوئ هغه ستاسې خوښه ده. نو ګورئ دا دی زموږ ستاسې وایلیټ چې دی جوړ شو. را به شو په ګیټ سټارټ باندې به موږ تاسې ورته کلیک واخلو. چې کله په ګیټ سټارټ باندې موږ تاسې ورته کلیک واخیسته، هغه بالکل زموږ ستاسې پانټوم وایلیټ چې دی هغه موږ تاسې جوړ کړه. صحیح شو، پانټوم وایلیټ جوړ شو. پانټوم وایلیټ کې موږ تاسې سره 12 حروف چې دي هغه ډیر زیات مهم دي. صحیح ده، اوس که چېرې تاسې اکاونټ جوړ کړه، اکاونټ مو خلاص کړه، بیا هغه 12 حروف تاسې ته نه وي معلوم، هغه 12 حروف بیرته تاسې څنګه پیدا کوئ چې اکاونټ درسره خلاص دی؟ د هغې لپاره به راشئ تاسې په دغه خپل پروفایل کومه برخه چې ده په همدې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیست را به شئ په دا جمع نشانه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، چې کله مو په جمع نشانه باندې ورته کلیک واخیسته دلته به راشئ، دا وینئ د برخه باندې به ورته کلیک واخلئ، دا وینئ په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیست دا به ټیک مارک کړئ. چې کله مو ټیک مارک کړه بیرته به راشئ په کنټینیو بټن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ټیک ده، چې کله مو په کنټینیو کړه دا به یاس کړئ. چې کله مو یاس کړه نو دلته زموږ ستاسې هغه 12 لغتونه کوم چې دي هغه یې موږ تاسې سره راواخیستل. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې پانټوم وایلیټ جوړ کړئ. دا 12 لغتونه دا ډیر مهم دي، دا لازمي ځان سره وساتئ. خدای نخواسته دا تاسې نه ورک شي نو بیا تاسې هیڅکله نشئ کولی چې خپل اکاونټ خلاص کړئ. دا ډیر مهم دي، دا لازمي له ځان سره وساتئ. صحیح ده، بیا ډن باندې کلیک کړو. ښه، پانټوم وایلیټ جوړ کړو. اوس به موږ تاسې دې ته سلونا رالیږو. صحیح ده، دا سلونا کوم کوین چې سول کوم کوین چې دی دا به موږ تاسې له بایننس نه ورته رالیږو. را به شو په دې سول کوین باندې به موږ تاسې کلیک واخلو. چې کله مو کلیک واخیسته دلته به موږ تاسې ګورئ یو سول کوین څومره قیمت لري. یو سول کوین چې 206 ډالر قیمت لري، یعنې پرون چې $190 نن ماشاءالله قیمت پورته تللی دی. را به شئ دغه ریسیو برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، ریسیو باندې کلیک دې ځای نه خپل ادرس کاپي کړئ. صحیح شو، کاپي. چې کله هم دا کاپي کړو اوس راشئ بایننس ته. چې کله هم تاسې ادرس کاپي کړئ له هغې بعد به راشئ تاسې بایننس ته. په بایننس کې به تاسې $10 یا $10 به تاسې خپل سپاټ وایلیټ ته انتقال کړئ. صحیح ده، هغه به سپاټ وایلیټ ته تاسې انتقال کړئ. چې کله تاسې انتقال کړئ بیرته به راشئ ټریډ برخې ته. چې کله ټریډ برخې ته راغللی دلته به تاسې سرچ کړئ سول. صحیح ده، سلونا کوم کوین چې دی سول به تاسې سرچ کړئ. دلته زه راځم سول کوین سرچ کوم. صحیح شو، سول کوین مې سرچ کړ، تقریبا دغه کوین دی $200 قیمت لري. زه راځم په دې باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیسته دلته به راشم، زه به تقریبا د $10 که $20 که هر څومره دلته لیمیټ په ځای مارکیټ انتخاب کړم. ټیک شو، لیمیټ پر ځای به مارکیټ انتخاب کړم، یا مارکیټ انتخاب کړه را به شم سول کوین به واخلم. صحیح ده، تاسې راشئ سپاټ ته. سپاټ کې به راشئ تاسې به
خپل سول کوین راواړوئ. چې کله مو راواړه په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک وایاست په دې کې به تاسې راشئ دغه ویډرا برخه چې کومه ده په دې ویډرا برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیست را به شئ په سینډ ا کرپټو نیټورک باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو په دې باندې تاسې کلیک وکړئ دلته به خپل ادرس پیسټ کړئ. کوم ادرس چې تاسې لرئ صحیح شو هغه ادرس چې موږ تاسې کاپي کړه دا ادرس دی. را به شو بیرته پانټوم وایلیټ ته پانټوم به راخلاص کړو دغه سول ریسیو ادرس ګوره سول ریسیو سول صحیح شو کاپي ځینې به موږ تاسې دا کاپي کړو. چې کاپي مو کړو بیرته به راشو بایننس ته موږ تاسې به د $10 د $10 سلونا اخیستي برابر دلته ادرس ورکړو. چې کله مو ادرس ورکړه دلته به نیټورک موږ تاسې سلونا انتخاب کړو. ډایرکټ موږ تاسې سره یو نیټورک د سلونا راځي یا نور مه انتخابوئ همدا سلونا صحیح شو. تقریبا څومره فیس لري $1.6 فیس لري صحیح شو. د $10 د $10 به تاسې سلونا واخلئ. چې کله مو واخیسته منیمم ویډرا څو ده 0.1 سول ده صحیح شو. اوس ما سره کمه ده را به شئ دلته به څومره اندازه سلونا تاسې لرئ د $10 تقریبا 0.2 یا 0.3 دغسې کېږي صحیح ده. را به شئ په میکس باندې به کلیک واخلئ ټول به انتخاب کړئ ویډرا باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله ویډرا باندې کلیک وکړئ ستاسې سلونا به راشي پانټوم وایلیټ ته صحیح شو. کله چې پانټوم وایلیټ ته زموږ ستاسې سلونا راغلل اوس را در به موږ تاسې میم کوین څنګه پکې اخیستلی شو. ما خپل بل اکاونټ بیرته راخلاص کړ دا د ما یو څه اندازه کوینونه هم اخیستي دي. اوس ما سره تقریبا د 1400 یعنی د $15 سلونا چې دی هغه موجوده ده سلونا کوین را سره شته دی. اوس را درو مو یو کوین په اړه موږ تاسې څنګه معلومات کولی شو صحیح ده. موږ خو تاسې اکاونټ جوړ کړ سلونا م راولېږله زه غواړم یو کوین واخلم صحیح ده. زه راځم تر ټولو لومړی دغه کوم ډیک سکینر چې موږ تاسې انسټال کړو دغه راځو په دې کې موږ تاسې یو کوین ګورو. او بله مهمه خبره ده هغه ملګري چې نه پوهیږي چې کوم کوین واخلي ښه صحیح دی مطلب د یو کوین په اړه معلومات نه لري چې کوم کوین واخلي. یو خو دا چې زموږ ټلیګرام چینل جوین کړئ هلته به تاسې سره مهم معلومات شیر کوم. بله خبره دا چې زموږ یو ملګری دی دواد احمدزی هغه خپل ګروپونه لري همدا پانټوم وایلیټ د سلونا په بلاک چین باندې د میم کوین سیګنال شیر کوي. د هغې دواړو د ټلیګرام چینل او د واتساپ چینل یا د واتساپ ګروپ لینک په د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي همغه باندې کلیک واخلئ. همدارنګه وای پي ګروپ هم لري ډېر کم فیس له تاسې اخلي خو ډېر بهترینه کوینونه شیر کوي. تاسې کولی شئ په هغې کې ښه پروفیټ وکړئ. د همغه واتساپ ګروپ هم جوین کړئ ټلیګرام چینل هم جوین کړئ او ورشئ میسج ورته وکړئ کوم وای پي ګروپ هغې کې هم په کم فیس سره ورسره جوین شئ صحیح ده. راځو ډیک سکینر موږ تاسې راخلاصو د دې په اړه یو څه لنډ معلومات تاسې ته در کومه چې دې کې موږ تاسې یو کوین په اړه څنګه معلومات کتلی شو صحیح ده. تر ټولو لومړی به په دې کې تاسې سره که چېرې دې کار نه در سره کولو تاسې به کوشش وکړئ د ګوګل له لارې دې سره تاسې لاګین شئ صحیح ده. د خپل اکاونټ په لاګین کړئ. چې کله هم تاسې د ګوګل له لارې خپل اکاونټ لاګین کړه ګوره په دې کې تاسې ټول معلومات کتلی شئ. مطلب دا مکمل چې څومره کوینونه دي دا د سول په بلاک چین باندې جوړ شوي کوینونه دي صحیح ده. مطلب لکه دا یو کوین دی همدارنګه دا کوین دی دا کوین دی دا کوین دی دلته دا نور معلومات دي صحیح شو. دا کوین دی دا کوین دی دلته تاسو کولی شئ د ټول معلومات تاسې وګورئ. په تېر 4 ساعته کې ټوټل والیم څومره دی د مارکیټ تقریبا 50 بیلیونه دی صحیح ده. 50 بیلیونه د سلونا بلاک چین د میم کوین والیوم دی صحیح شو. دا تاسې دلته کتلی شئ ټول معلومات دي. خرادرو موږ تاسې یو کوین ګورو مطلب دغه په نامه کوم کوین چې د دې په اړه موږ تاسې معلومات ګورو په دې باندې موږ تاسې کلیک اخلو صحیح شو. دا لومړی کوم کوین چې دی په دې باندې ما کلیک وایي د دې په اړه تاسې معلومات د هر کوین په اړه تاسې دلته معلومات کولی شئ چې وګورئ. بله خبره دا چې په هره ورځ په زرونه کوین جوړیږي صحیح ده. په زرونه سلونا په بلاک چین باندې په زرونه کوین جوړیږي. خو خبره دا ده چې یو ښه کوین پیدا کول ډېر مهم دي. چې یو شخص یو ښه کوین پیدا کړه دا ډېره مهمه موضوع ده صحیح ده. په سلونا بلاک چین کې د ښه کوین پیدا کول ډېر مهم دي. خرادرو ګوره اوس مطلب دا کوین دی دغه جوړ شوی دا په بلاک چین جوړ شوی او ټاپ نمبر 1 کوین دی د سلونا په بلاک چین باندې صحیح ده. مطلب د یو ښه کوین دی. صرف د دې په اړه تاسو ته معلومات درکړم انشاءالله په بله ویډیو کې به بیا په پانټوم وایلیټ کې موږ تاسې کوین څنګه اخیستل شو هغه تاسې ته وښیم ځکه ویډیو یو څه اوږده هم شوه. بل زما مریم یو څه خرابه ده نو په همدې وجه به دویمه ویډیو انشاءالله تاسې ته ریکارډ کوم. ښه دغه کوین دی مطلب دا کوین دی د سلونا بلاک چین جوړ دی ټاپ نمبر 1 کوین دی د سلونا په بلاک چین باندې. تاسو کولی شئ د دې دغه کوم ادرس چې تاسې له دې ځای نه کاپي کړئ مطلب کله پانټوم وایلیټ کې تاسې سره دا نه راخلي نو کولی شئ دې ځای نه تاسې دا کاپي کړئ. چې کله مو کاپي کړه د دوی کوم ادرس چې دی هغه تاسې سره کاپي کېږي بیا تاسو کولی شئ په سلونا بلاک چین کې دا په اسانۍ سره پیدا کړئ صحیح ده. همغه دا کوم ادرس تاسې کاپي کړه هلته به پیسټ کوئ تاسې سره ډایرکټ راخلي. بل خبره دا ده چې د دوی ویبسایټ نه ټویټر نه ټلیګرام نه هم تاسې دلته کولی شئ لیدنې وکړئ ویې ګورئ چې مطلب د هغوی څومره کمیونټي لري یا ویبسایټ کې نور معلومات تاسې کولی شئ هغه هم چک کړئ. بله خبره دا چې د دې پرایس اوس څومره دی تقریبا 0.6 سنټه پرایس دی په USDT باندې ښه او په سول باندې څومره پرایس لري دلته په سلونا باندې دومره پرایس لري.
په دې کې نور داسې مهم څه نشته، خو دغه بیران او سیلران دي چې مطلب دومره اندازه بیران او دومره اندازه سیلران دي. په دې کې والیوم دی چې مطلب څومره اندازه پیسې په دې کې سرمایه ګذاري شوي دي، هغه هم تاسو ته والیوم هم ټول ښایسته شو. مطلب دلته خو دا 4 ساعتو والیوم دی، دلته 4 ساعتو والیوم، دلته فکر کوم ټوټل والیوم تاسو ته په دې ځای کې ښایي. مارکیټ کپ، ټوټل مارکیټ کپ یې څومره دی؟ ټوټل مارکیټ کپ یې 2.5 میلیونه دی. صحیح ده. په دې ځای کې یو مهمه موضوع چې موږ سره د لیکویډیټي لاک، دا لیکویډیټي لاک ډیره مهمه موضوع ده. هغه کوینونه چې لیکویډیټي لاک لري هغه یو څه اندازه ښه دي. صحیح ده. لیکویډیټي لاک نه مطلب دا دی چې دا 10.12 میلیونه پیسې په دې کوین کې لاک شوي دي. صحیح ده. لیکویډیټي لاک نه مطلب دا دی چې دغه 10 میلیونه پیسې په دې کوین کې لاک دي. دا چا چې دا کوین جوړ کړی دی دغه پیسې 10 میلیونه ډالر چې کوم دي دی په دې کوین کې لاک شوي. که چېرته دا نورې پیسې له دې کوین څخه وځي، خو دا 10 میلیونه پیسې به د دې کوین څخه نه وځي، ځکه په دې کوین کې دا چا چې جوړ کړی دی دغه کس دا پیسې لاک کړي دي د دې کوین د قیمت ساتلو لپاره. صحیح شو. دا لیکویډیټي لاک چې کله په یو کوین کې راځي، مطلب یو کوین دومره لیکویډیټي لاک لري، دومره لیکویډیټي، دا لیکویډیټي لاک د دې خاطره مطلب یو کوین ته اچول کېږي تر څو د هغه کوین قیمت وساتل شي. اوس که مطلب همدا کوین د دومره جګ دی او دغه 100 میلیونه کوم ډالر چې دي، 2.5 میلیونه ډالر چې کوم دي، یا 252 میلیونه ډالر چې دي، دا ترې وځي، نو دغه 10 میلیونو ته چې مطلب کله راورسېږي، دا 10 میلیونو بعد نورې پیسې له دې نه نه وځي. مطلب دلته لیکویډیټي لاک ته د دې کوین د قیمت ساتلو په خاطر دلته لیکویډیټي لاک مطلب ورته اچي تر څو د دې کوین قیمت وساتل شي. نو لیکویډیټي لاک په یو کوین کې ډیر زیات مهم دی چې څومره اندازه لیکویډیټي لاک مطلب جیږي په هماغه اندازه هغه کوین ښه قیمت هم ښه لري. همدارنګه په مارکیټ کې که چېرته کسان هم پکې مطلب که یو څه اندازه پیسې خلک ترې وباسي، هم بیا لیکویډیټي لاک شتون لري او د هغې نه زیاتې پیسې بیا څوک نشي ترې ایستی. نو دی لیکویډیټي لاک دی. نور معلومات هم تاسو کولی شئ په همدې کې پرې وګورئ. ټول مطلب کوم پی آر دی ورسره، سول په بلاک چین باندې دی، نوم یې څه شی دی، هغه ټول معلومات تاسو په دې کې کتلی شئ. لیکویډیټي لاک تاسو کتلی شئ. لیکویډیټي لاک بیا هم درته مطلب ترې نه دا دی چې یو کوین کې دا پیسې چې څوک یې جوړونکی هغه چې د دې په خاطر چې کوین قیمت وساتل شي. او بل مطلب د دې څخه دا دی چې د 10 میلیونه کوم لیکویډیټي لاک چې هر څومره په هر کوین کې هغې نه ښکته پیسې له دې کوین نه وځي، دا پیسې د دې خاطر راچول کېږي تر څو د هغه کوین قیمت چې دی وساتل شي. تاسو کولی شئ چې هغې وګورئ ټوټل مارکیټ کپ یې څومره دی، لیکویډیټي لاک یې څومره دی، پرایس یې څومره دی، مطلب هغه ټول معلومات تاسو کولی شئ په همدې بیران سیلران هم تاسو کولی شئ چې په همدې کې وګورئ. صحیح ده. همدارنګه که بله ویډیو غواړئ نو د همدې ویډیو په کمنټ کې ولیکئ پارت 2. صحیح دی. زه به انشاءالله پارت 2 هم درته جوړ کړم. بله مهمه خبره دا چې زما ټلیګرام چینل لازمي جوین کړئ. د همدې ویډیو په ډسکرپشن او همدارنګه د زما په یوټیوب چینل ته چې کله تاسو راشئ، زما یوټیوب چینل اباوټ برخې ته راشئ. ګوره دا زما چینل دی. صحیح شو. چې کله زما چینل هغه اباوټ برخې ته به راشئ، چې کله اباوټ برخې ته راغللی تاسو به راشئ زما ټلیګرام چینل لازمي جوین کړئ. انشاءالله پارت 2 به تاسو ته جوړ کړم. دا ویډیو مې ځکه اوږده نه کړ، تقریبا 20 دقیقې ویډیو شوه. همدارنګه زما بری هم یو څه خرابه ده او دا معلومات هم یو څه اوږده دي چې تاسو لږ وګورئ، انشاءالله په ډېر څه به پوه شئ. که بیا هم کوم ملګري څه غوښتنې کولی شئ کمنټ وکړئ.